نبی خیر الامم ساسی می دا سرگنم امی غال زن تزر ما بترسو پغم اے نبی خیر. درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د خوش پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سپېڅلو قومندانانو و خپرونو ته. نبی خیر الامم تاله چې جدا یما شپورز په جړا یما. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خوش پیغمبر خواږه قمندانان. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د جلیل القدرو صحابهو څخه یو مشهور صحابي او یو لوی سپهسالار حضرت عبدالله بن رواحه انصاري رضی الله تعالی عنه. حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه له اسلام قبلولو وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوي شمع ریښتینی پتنګ جوړ شه. د بدر له غذا څخه وړاندې یو ځل د خزرج د قبیلې مشر سعد بن عباده رضی الله عنه ناروغ شه. کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خبر شه نو د هغه پوښتنې ته یې په سورلي باندې تشریف یووړ. په لاره کې د څو مسلمانانو او منافقانو سره چې په لاره کې ناست و رسول الله مخ شه. په دې ډله کې عبدالله بن رواحه او د منافقینو مشر عبدالله بن ابی هم ناست و. د اوس او خزرج د قبیلې خلکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم له هجرت څخه وړاندې عبدالله بن ابی په مشري سره منلو او د ده لپاره تاج هم جوړ کړی و. خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته تشریف راوړه دا ټول پلانونه او دسیسې ختمې شوې او ټولو انصارو رسول الله ته د ورورولي او عقیدت لاسونه ورکړل. دا کار عبدالله بن ابی ته ډیر سخت مرګونی تمام شو او له همدې وروسته له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره عناد او کینه پیل کړه. رسول الله چې په سپرلي سپور و او د سعد بن عباده پوښتنې ته ور روان و نو رسول الله د اس پښو ګرد وکړ. نو عبدالله بن ابی په تریو تندي رسول الله ته وویلې چې ګرد مه کوه. د ده په ځواب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټولو ناستو کسانو ته سلام واچوه او بیا له خپل اس څخه راښکته شو او د الله رب العزت د وحدانیت په اړه یوه کوچنۍ خطبه ورکړه. عبدالله بن ابی بیا په تریو تندي وویل ای محمده که ستا خبرې رښتیا وي نو دې خلکو ته وښایه چې په خپله ستا سره لاړ شي خو دې ځای ته مه راځه او موږ مه تنګوه. عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه چې د ابی منافق دا ګستاخي خبرې واورېدې نو له غصې څخه پرې راټوپ کړل او په ډیر جوش سره یې ویلې ای رسول الله هرومرو راځه موږ ستا په لارښوونو په سرو سترګو عمل کوو او د زړه له تله یې منو. پر همدې موقع دا خبره دومره لویه شوه چې د مسلمانانو او منافقینو ترمنځ خبره تورو ته ووتله. خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دا شخړه په داسې ښکلې طریقې سره حل کړه چې د دواړو خواوې غصې سړې شوې. له دې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د سعد بن عباده کور ته د پوښتنې لپاره تشریف یووړ. د عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه همدا جوش او ولوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې او محبت څرګنده ثبوت و چې د دې په ذریعه یې په نبوي دربار کې درجه لوړه شوه. عبدالله بن رواحه د اسلام له راوړلو وروسته په خپلو اشعارو کې کفارو ته د ګمراهي داسې پیغورونه ورکړل چې له شرمه به یې ښکته سرونه نیول. د ده په زړه کې هر وخت دا هیله وه چې خپل سر د اسلام په لاره کې قرباني کړي. له همدې امله به عبدالله بن رواحه په هره غذا کې تر ټولو په لومړي صف کې جنګېده او تر ټولو وروسته به د جنګ له ډګره راستنېده. د عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه تړاو د خزرج له قبیلې سره و. د پلار نوم رواحه او د مور نوم کبسه بنت واقد او مشهور کنیت ابو محمد عبدالله بن رواحه و.
عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه د خپلې قبیلې له مشهورو خلکو څخه و. هغه نه یوازې په لیک لوست پوهېده بلکې یو خوږژبی شاعر هم و. له دنیوي عزت او مرتبې سره سره الله رب العزت هغه ته سلیم عقل او فطرت هم وربښلی و. د عقبې له لومړي بیعت څخه وروسته چې د مدینې په ګوټ ګوټ کې د اسلام نغاره وډنګېده نو عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه پرته له کوم ځنډ څخه اسلام قبول که. کله چې له هجرت څخه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې منوره په خپلو مبارکو قدمونو مشرفه کړه نو عبدالله بن رواحه هم د مدینې منورې له هغو مشرانو ځینې و چې هغه په ورین تندي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راتګ ته هرکلی ووایه او له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې غوښتنه وکړه چې زما په کور کې ماته د میلمستیا ویاړ راکړي او دا ویاړ الله رب العزت ابو ایوب انصاري ته ور په برخه کړ. څو میاشتې وروسته رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د مهاجرینو او انصارو ترمنځ د ورورولي فضا رامنځته کړه نو عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه د جلیل القدر مهاجر صحابي مقداد بن عمرو الاسود کندي رضی الله تعالی عنه دینی ورور جوړ شه. په صحیح بخاري کې راځي چې د مدینې منورې د نبوي جومات بنیاد کیښودل شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم له صحابه کرامو سره یو ځای په خپله مبارکه اوږه کاڼي راچلول. په دې وخت کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په ژبه مبارکه د عبدالله بن رواحه دا شعر ویل کېده چې یا الله اجر خو د آخرت اجر دی نو په انصارو او مهاجرینو رحم وکړه. له هجرت څخه څو کاله وروسته یو ورځ یو انصاري چې د هغه مخ د ایمان له نور څخه ځلیده د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په نبوي دربار کې حاضر شو. په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جومات کې خطبه ویله. هغه لا تر اوسه له جومات څخه بیرون نه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خطبې په منځ کې ودرېد او څو خلکو ته یې مخ که او ویې فرمایل ای خلکو کینئ. عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله دا خبره واورېده نو د هغه قدمونه په ځمکه ورننوتل او ځای پر ځای کیناست. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له خطبې څخه اوزګار شه نو چا دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې وړاندې کړه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د عبدالله بن رواحه په دې عقیدت او اطاعت خوشحالي څرګنده کړه او بیا یې رواحه ته مخ که او ورته ویې فرمایل الله دې ستا په زړه کې د الله او د رسول د اطاعت جذبه نوره هم زیاته کړي. دا د رواحه د مینې او خلوص چې له رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره لرل یو ژوندی مثال دی. عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه له جهاد سره دومره مینه او شوق درلود چې له بدر څخه واخله تر موته غذا پورې چې په همدې غذا کې شهید هم شو د رسول الله تر څنګ اوږه په اوږه وجنګېد او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دفاع لپاره به یې سینه ډال او سر په تلې کې نیولی و. عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه له هغو دوو میړنیو جنګیالیو صحابو څخه و چې د بدر په غذا کې د عتبه او شیبه مقابلې ته راوتلی و. دا بیله خبره ده چې قریشو جګړه کوونکو له دوی سره مقابله خوښه ونه ګڼله او د دوی پر ځای د حمزه، علي او عبیده بن حارث رضی الله عنهم سره مقابله وکړه او هغوی ټول مردار شول. د بدر له لویې جګړې وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله بن رواحه او زید بن حارثه ته د زیرې ورکولو لپاره تشریف یووړ. عبدالله بن رواحه د مدینې منورې په شمالي برخه کې او زید بن حارثه په جنوبي برخه کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د مبارکې خولې نه زیری واورید او هغه ویاړ یې خپل کړ. په ذوالقعدې میاشت کې د هجرت په 4م کال رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د بدر دویمې جګړې ته تشریف یوړ او عبدالله بن رواحه یې خپل استازی وټاکه. د هجرت په 5م کال د احزاب غزا رامنځته شوه. په دې جګړه کې د عربو ټول مشرکان د مدینې په ښار راوختل او مسلمانانو ته د دفاع لپاره رسول الله کنده وویستله. د محاصرې په دوران کې د مدینې منورې د بني قریظه یهودیانو سخته غداري وکړه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله قمنده او مهارت دوی ته کومه موقع ورنه کړه.
د هجرت په 6م کال په حدیبیه کې د بیعت رضوان په موقع عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه هم په هغه 1400 قربانیانو کې د ګډون ویاړ حاصل که چې دوی ټولو د رسول الله صلی الله علیه وسلم له مبارکو لاسونو سره په خپلو لاسونو د مرګ بیعت وکه او دوی ته د الله رب العزت په دربار کې د اصحاب الشجره لقب او د الله رب العزت د خوښي او رضا سند ور په برخه شو. د حدیبیې په سوله کې له قریشو سره تړون لاسلیک شو چې په راتلونکي کال کې به مسلمانان مکې ته د عمرې د ادا کولو لپاره راځي او د 3 ورځو اوسېدو وروسته به بیرته ستنیږي تر دې چې د هجرت په 9م کال رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې مسلمانان د عمرې د ادا کولو لپاره چمتو شي. د دې حکم له صادرېدو وروسته صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د سفر د توکو په برابرولو بوخت شول او د ذوالقعدې په 2مه نیټه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره له مسلمانانو د مکې په لور وخوځېده. د حدیبیې په سوله کې دا شرط هم لګول شوی و چې مسلمانان به پرته له وسلې او تورې مکې ته راځي. نو په همدې اساس دوی ټولې تورې د بطن په سیمه کې خوندي کړې. کله چې د رسالت لمر محمد رسول الله مکې ته داخل شو نو عبدالله بن رواحه د سرور کائنات محمد رسول الله د اوښ مهار نیولی و او په جوش او جذبه یې دا شعر زمزمه کوه: ای کافرانو د رسول الله له مخې لرې شئ ځکه چې ټولې نیکیانې له رسول الله سره خوندي دي. ای پروردګاره موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لارښوونو پوره ایمان لرو. په دې وخت کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عمر فاروق ته مخ که او ورته ویل: ای عمره په الله قسم چې د عبدالله بن رواحه شعرونه د مشرکانو لپاره له تورې او خنجره زیات سخت دي. بیا یې له دې وروسته عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې تاسې په اشعارو کې داسې ووایست چې له الله څخه بل کوم معبود نشته. هغه له خپلو بندګانو سره مرسته وکړه او زموږ لښکر ته یې پیاوړتیا ور په برخه کړه او د دښمن ټول لښکر یې زموږ په وړاندې په شا وتنباوه. عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له لارښوونو سره سم همداسې وکړل. صحابه و کرامو د عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه له ښکلي غږ سره خپل غږونه شریک کړل. د توحید دې ښکلې او په زړه پورې ترانې چې د نبوي شمعې د پتنګانو په خوله زمزمه کېدې د مکې په غرونو او درو کې داسې انګازې خورې کړې چې د انګازو یې د کفارو او مشرکانو زړونه ورېږدېدل. په کتاب طبقات کې راځي چې کله حضرت زید، جعفر او عبدالله بن رواحه شهیدان شول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې 3 واړو لپاره د مغفرت او بخښنې دعا وکړه. نو دا دومره لوی جلیل القدر صحابي و. عبدالله بن رواحه د رسالت د دربار له هغو نږدې اشخاصو څخه و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قربانی لپاره به هر دم تیارسی ولاړ و. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم د دوی سره له حده زیاته مینه لرله او په دوی به یې ډیر باور درلود تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله بن رواحه ته د وحی د لیکلو شرف هم ور په برخه کړی و چې په ډیر خلوص سره به یې خپله دنده سرته رسوله. نور به واورو قدرمنو اوریدونکو خو هغه د یوې دمې نه وروسته. عشق کې بیمار یما ناز په انتظار یما خدای نه امیدوار یما. عشق کې بیمار یما ناز په انتظار یما خدای نه امیدوار یما. شکر زار بکبر یو ځلې باز درځم ای نبی خیر الامم. شکر زار بکبر یو ځلې باز درځم ای نبی خیر الامم. ای نبی خیر الامم ساس می دا سرګنم می غواړه ځان ته زر یما بتر سو. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. له دې پرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دربار له 3 شاعرانو څخه هم عبدالله بن رواحه یوازینی کس و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د اشعار په مینه اوریدل. یاده دې وي چې د عبدالله بن رواحه زیاتره اشعار د الله رب العزت د وحدانیت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت او ستاینو په اړه و.
عبدالله بن رواحه په خپلو اشعارو کې مشرکانو ته پیغورونه ورکول او دوی به یې په دې خبره ملامتول چې تاسې ګمراهان یاست. د عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه اشعار د نننۍ ورځې شاعرانو لپاره لوی عبرت دی. دوی دې متوجه شي چې څنګه شعرونه لیکي او چاته ورکوي او څوک یې وایي. آیا د دوی په اشعارو باندې د مسلمانانو جذبې او احساسات لا هم پیاوړي کیږي او کفار رټل کیږي، یا د دوی په اشعارو باندې د مسلمانانو دیني او احساس او جذبې نور هم کمزوري کیږي او دوی فساد طرف ته مخ کوي؟ په یو روایت کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د احزاب له غذا څخه اوزګار شه نو صحابه ته وفرمایل له نن ورځې وروسته به کفار په تاسې د حملې کولو جرأت ونه کړي، ځکه چې د عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه اشعار پر دوی د نشتر او تورې په څیر ګزار کوي. رسول الله ته د عبدالله بن رواحه شعرونه دومره خوښ شوه چې په څو ځایونو کې به په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه شعرونه تکرارول. د تاریخ په کتابونو کې د عبدالله بن رواحه 50 اشعار خوندي پراته دي چې زیاتره یې په سیرت ابن هشام کې موجود دي او کولی شي چې هلته یې وګورئ. له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره مینه درلودله چې د رسول الله د مخ مبارک له زیارت څخه به هیڅ نه مړېده. یو ځل په یو شعر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ته اشاره وکړه او د خپل زړه له جذباتو یې داسې څرګنداوی وکړه: ای رسول الله، که په تا کې د نبوت څرګندې نښې هم نه وی، د ستا د ځلیدونکي مخ مبارک نور هم ستا د نبوت او رسالت د زیري ورکولو لپاره بس او کافي و. د ده د قربانی او اطاعت دا یوه بیلګه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم له خولې مبارکې به یې کومه خبره واورېده هغه به یې په سر سترګو منله او له کوم شي به چې رسول الله منع فرمایله له هغې به یې قطعا پرهیز کاوه. یو ځل په خپله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ده د جذباتو او اطاعت په اړه آفرین ووایه او د رواحه دې اطاعت ته یې دعا وکړه. عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه دومره پرهیزګار و چې له 5 لمنځونو پرته به یې نفلي لمنځونه هم ډیر په کثرت سره کول. د ده دا ورځنۍ دنده وه چې له کور څخه په وتلو او راوتلو به یې 2 رکعته لمونځ کاوه او په سخته ګرمي کې به هم نفلي روژې نیولې. یو ځل په یو سفر کې عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه له رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره ملګری و. په سفر کې د روژې د ماتولو اجازه شته. په دې سفر کې دومره ګرمي سخته وه چې د روژې نیول ډیر سخت و، خو رسول الله او عبدالله بن رواحه دواړو روژې نیولې وې. عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه د الله رب العزت له ذکر سره ډیره مینه درلوده. په مجلس او په ناسته کې به هر وخت د ده ژبه د الله رب العزت په ذکر لمده وه. له حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې عبدالله بن رواحه به چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم له کوم صحابي سره مخ شه نو دوی ته به یې ویل راځئ چې لږ ساعت خپل ایمانونه تازه کړو. یو ځل عبدالله بن رواحه یو بل صحابي ته وویل راځئ چې د لږ وخت لپاره ایمان راوړو. هغوی ورته ځواب ورکه آیا موږ مؤمنان نه یو؟ عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل بې شکه موږ مؤمنان یو، خو موږ باید د الله رب العزت ذکر وکړو چې ایمانونه مو نور هم زیات او تازه شي. شریح بن عبید رضی الله تعالی عنه فرمایی چې په عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه به هر وخت د الله رب العزت ویره غالبه وه او د آخرت له ویرې څخه به هر وخت په لرزه کې و. یو ځل عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه ناروغ و او د خپلې میرمنې په غیږ کې سر ایښی و چې سم د لاسه په ژړا شو. میرمن ته هم ژړا ورغله. عبدالله بن رواحه له خپلې میرمنې وپوښتل ته ولې ژاړې؟ میرمنې ځواب ورکه تاسې مې په ژړا ولیدلی نو ما ته هم ژړا راغله. عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل ما ته د الله رب العزت دا آیت را په زړه شو چې د هغه ژباړه دا ده: له تاسې څخه به هیڅوک ونه ژغورل شي په دوزخ به هرومرو د هغه راتګ وي. دا خبره ستاسې د رب په وړاندې حتمي او ضروري ده. وان منکم الا واردوها. اوس زه نه پوهیږم چې آیا زه به له دوزخ څخه وژغورل شم او که نه نو ځکه ژاړم. مشهور صحابي زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه چې د عبدالله بن رواحه لرې ترکې ده هغه په ماشومتوب کې یتیم شوی و او عبدالله بن رواحه پاللی او روزلی و. د موته په غذا کې
زید بن ارقم رضی الله تعالی عنه له عبدالله بن رواحه سره ملګری و. له ده څخه روایت دی، فرمایي چې عبدالله بن رواحه چې کله د موتي غذا لپاره روان شو نو زه یې هم له ځان سره شاته په کجاوه کې کینولم. موږ ټوله شپه سفر وکه. ما اوریدل چې هغه به په جذبه او په سوځونکي آواز دا شعرونه زمزمه کول: ای زما اوښې، کله چې تا موږ له میداني سیمې څخه د 4 ورځو تر واټنه ورسولو نو خپل فرض او دنده دې په ځای راوړه. ای الله، ته د لوی شان او د دبدبې څښتن یې او ته له هر عیب څخه پاک یې. ما خپل کور ته بیرته مستنوه، ما ته شهادت په برخه که. زید بن ارقم وایي ما چې کله د ده له خولې دا شعرونه واورېدل نو سخت ژړا ونیولم. نو عبدالله بن رواحه راته مخ که او وی فرمایل: ای ناپوهه، تا ته به څه زیان وي چې الله رب العزت ما ته شهادت را په برخه کړي او ته زما کورنۍ ته زما کجاوه ویسي. او همداسې شه چې په دې غزوه کې الله رب العزت هغه بیرته خپل کور ته راستون نه که، همالته شهید شه. سروی د کائنات محمد رسول الله هم له عبدالله بن رواحه سره ډیره مینه درلودله او هر وخت به یې پرې د رحمت او شفقت سوری کاوه. یو ځل سخت ناروغ شه، تر دې چې بېهوشه شه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې پوښتنې ته تشریف یوړ او د ده تر څنګ کښېناسته او دا دعا یې ورته وکړه: ای الله، که رواحه مرګ ته نږدې وي نو آسانه مرګ ورکړه، او که مرګ ته نږدې نه وي نو یا الله شفا ور په برخه کړه. د عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه د اهل او عیال شجره نه ده ذکر شوې، البته ابن اسیر لیکلی دي چې د شهادت پر وخت د ده میرمن او اولادونه موجود وه، خو له دې وروسته یې نسل نه دی زیات شوی. له عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه څخه څو حدیثونه هم ابو هریره، انس بن مالک، اسامه بن زید، عبدالله بن عباس او نعمان بن مشیر روایت کړي دي رضی الله عنه ورضو عنه. قدرمنو اوریدونکو، نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. تنگ شما بکلی کور بل می دے پزڑا کی اور می شلو سب اسکور تنگ شما بکلی کور لیکن خادم در بگلاستا کرم اے نبی خیر الامم لیکن خادم در بگلاستا کرم اے نبی خیر الامم اے نبی خیر الامم ساسی می دا سرگنم امی غوال زنتظر ما بترسو پغم اے نبی خیر الامم زدا ارادی لرم دیر دانو دی لرم ستادشن روزی لرم زدا ارادی لرم دیر دانو دی لرم ستادشن روزی لرم نو لرم آسی مزر مجبور اساکم اے نبی خیر الامم نو لرم آسی مزر مجبور اساکم اے نبی خیر الامم اے نبی خیر الامم ساسی می دا سرگنم امی غوال زنتظر یما بترسو پغم اے نبی خیر الامم عشق کی بیمار یما ناس پر انتظار یما خدای نا امیدوار یما عشق کی بیمار یما ناس پر انتظار یما خدای نا امیدوار یما شکر زار بکبر یو زلی باز درزم اے نبی خیر الامم شکر زار بکبر یو زلی باز درزم اے نبی خیر الامم نبی خیر الامم ساسی می دا سرگنم امی غوال زنتظر یما بترسو پغم اے نبی خیر الامم اے نبی خیر الامم ساسی می دا سرگنم
سو پغم اے نبی خیر الامم تانا چی جدا یما شپورز پجڑا یما گلاب سودا یما تانا چی جدا یما شپورز پجڑا یما گلاب سودا یما ډیر یما زخمی زگر ورکه د هجران سزم اے نبی خیر الامم ډیر یما زخمی زگر ورکه د هجران سزم اے نبی خیر الامم